بیا هم سلامونه ومنه. ډېر جناب محترم استاد درته وایم، جناب محترم قاري صاحب، خیبر صاحب محترم، اول خو زه ډېره بښنه غواړم چې ما تا ته ډېر زحمت درکړی زما په خاطر باندې. څنګه چې ته لږ ته راغللې زمونږ سره چې کوم ملګري وه، که د لیوا ډېر ملګري دي زمونږ، هغوی ټولو باندې ما دا لږ په هغوی باندې ما وکتی. خو چونکې ته مریض هم وې، بیمار هم وې، الله دې چېرې چې اوسېږي الله دې جوړ لره، چېرې چې اوسې الله دې حفاظت وکړه. ته یقینا زما سترګې خدای خلاصې کړې، سبب یې ته جوړ شوی دی. ما د 10 کالو نه زیاته موده تېره کړې ده د دې امریکایانو په خدمت کې، اوس هم پکې ولاړ یم. خو موږ لومړی ځل دی چې زما زړه ته حق ننوځي، زه حق اورم، ډېر پښېمان یم په خپلو کارونو، ډېر خجل یم په خپلو کارونو باندې. په ما باندې ولې دا 10 کاله خلکو خبرو اغېز نه کړه، ولې مې دا حق نه لري. زه په هر څه باندې پوهېږم، موږ په کومه لار روان یو، زه مړ کېږم یو ورځ. زما پس له مرګه قبر کې ما ده امریکایان ما د الله د عذاب نه خلاص کړي، او که ما زموږ مشران د مرګ د عذاب نه خلاصوي، خو هېڅوک مې نه شي خلاصولی. دا مې یقین دی، دا مې ایمان دی، الله به مې خلاصوي، خپل عمل به مې خلاصوي. ما زه ټولو مسلمانانو نه بښنه غواړم، زما نه به هم ډېرې خطاوې شوي، اوس پوه شولو په دې باندې. زمونږ قرآن سوځلي امریکایانو وسوځو، د هغه کښتنو خبره تا کول بار بار، زما به دا ضمیر، زما به دا وجود ولړزېده. کرتونه یې د هغه جوړ چاپ شول. ما وویل چې رښتیا درته وایم دا اوس هم زه د دې تنخوا الم، 15 کاله مې بچي خپل پلار مور خپل ټوله فامیل په دې پیسو باندې ساتلی، خو ما اوس حق درکوي. زه پوهېږم په دې باندې چې مونږ لومړی د دې کافر دښمني ونه کړو، مونږ هېڅ نه شو کولی. زمونږ اساسي دښمن کافر دی، د ټولو بدبختیو سرچینه دا کافران دي. بس تا دردونکې خبرې واورېدم، زه اوس قاري صاحب مخکې ډارېدلم ستا سره په رابطه باندې، ستا سره په خبرو باندې، اوس نه ډارېږم، هېڅ چا نه یېرېږم، یو خدای نه یېرېږم، په یو خدای مې ایمان دی، قسم حق نه دی، لا اله الا الله محمد رسول الله. قسم درته خورم چې زما دې دنیا او آخرت مې الله را سموي، سبب یې ته جوړ شولې، خو نه شم کولی خبرې. زه په دې باور یم چې زما د سترګو په وړاندې امریکایان تېرېږي، ما ټوپک د هغوی په لاس کې اخیستی دی، او زه د وطن ساتنه کوم. طالب پسې ګرځېږم، تروریست پسې ګرځېږم، دهشتګرد پسې ګرځېږم، هغه ټول تا غوندې ملایان دي، تا غوندې قاریان دي، تا غوندې حافظان دي، تا غوندې طالبان دي. دې کسان لاسونه دې ماتې په تا باندې ټوپک اوچت څوک او رښتیا د الله کتاب به موږ نه ډېر ناراض وي، موږ نه به الله ناراض وي، موږ نه به رسول الله ناراض وي، موږ نه به شهیدان ناراض وي، قربان یتیمان مور پلار مې په حرامو باندې ساتلي. زه پوهېږم په دې باندې، ټول وروڼو ته به هم دا وصیت کوم، او زه به دې ما وبخښه خبرې نه شم کولی. ته غږ مه څومره په غلطو باندې کلونه کلونه تلي. خبر صاحب عمر دې مې الله ستا کړي، زما عمر دې ستا شي، زما عمر دې الله تاسو ته
شي زما د ګناهونو